ته چې ما په سکرین باندې ګورې هم دا تا ته وایم راځه ما سره 2 منټه پاتې شه. د یو ریډ بول انرژي بیه 160 افغانۍ ده چې یوازې د یو کس دپاره کفایت کوي، او د یو جنسینګ انرژي بیه 80 یا 80 افغانۍ ده چې هغه هم د یوازې د یو کس دپاره کفایت کوي. د انرژي اخیستل په دې معنا دی چې زمونږ او تاسو ځان ته ناروغتیا اخلو، ځان ته مرض اخلو، ځان ته تکلیف اخلو، او د یو من وطنۍ سرې او خوږې هندواڼې بیه 50 افغانۍ ده چې په یو من هندواڼه باندې 3 یا 4 کسان موږ او تاسو وزر کولی شو او هغوی ته ورباندې رسولی شو. دې په ځای باندې چې موږ او تاسو د بل چا انرژي اخلو او هغه استعمالو او خپل روغتیا ته ورباندې ضرر او تکلیف رسو. راځه همدا نن ژمنه وکړو چې د خپل ګران وطن هغه بزګر چې شپه ورځې خولت وکړي، د شپه ورځې زحمت ویستلی په دې نوم باندې چې زه به دا هندواڼه یا دا خټکی به زه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کوم او هغوی به ما سپورټ کوي. راځه نن د خپل بزګر ملاتړ وکړو، نن د خپل بزګر تر څنګ ودرېږو. د دې په ځای باندې چې ما ورته پردۍ انرژي څکو، هم روغتیا ته تاوان رسوي، هم وطن ته ګټه نه کوي. راځه د خپل ګران وطن بزګر سپورټ کړو. او کله چې موږ او تاسو د وطن زراعت سپورټ کړو، نو د زراعت سپورټ کول د خپل وطن د اقتصاد سپورټ کول دي، او د وطن جوړېدل هغه د زراعت په پرمختګ سره کېږي. نو هم به مو بزګر خوشحاله شي او هغه به راتلونکي کال د نور میوجاتو کري. نو که زما استاد دې ته ضرورت هم نه چې هندواڼه وکړو، باید د خپل وطن دپاره، د خپل وطن سره د مینې دپاره، او هغه بزګر چې شپه ورځې زما استاد د خاطره تکلیف ایستلی دی هغه سپورټ کو او د هغې ملاتړ وکړو. نو د دې په ځای باندې چې انرژي ډرینک استعمالو، راځئ چې د خپل وطن خواږه خټکي او خواږه هندواڼه استعمال کړو. ډېره زیاته مننه.